نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. دا کم میاشت خطل دا دی میاشت سر دا یولوی عبادت تعلق دا شیغیت حج وی. دا حج یو سو میاشتی دی اشهر حج و توی. یو شوال دی دا رکوٹ اختر میاش، یو زی قیده دا موجوده میاش، او یو لس ورپسی رست بیا د ذی الحجی دی یا سوروز ذی الحجہ. شوال او ذی قعده او ذی الحجہ دیتا اشهر حج وی. دی میاشتو سره د حج تعلق دی. بیا د حج تعلق د بیت الله سره دی. حج سره کوي هغه سره طواف کوي او یو طواف پکې فرض دی، څه پکې واجب طوافونه دي، څه مسنون دي، څه مستحب دي، او یو قسم طواف دی هغه ته طواف زیارت او یې فرض دی، هغه نه بغیر حج بالکل نه کېږي. او د طواف تعلق د بیت الله سره دی. نو د بیت الله څه مختصر غوندې تاریخ ته تاوي چې دا بیت الله د کله نه موجود شوی دی، دا سوزل روان شوی دی او سوزل جوړ شوی دی، او په کومه طریقه د دې آبادي او جوړوالی شوی دی. رب العالمین یو ملغلره پیدا کړه په شین رنگ کې شنه غټه ملغلره. الله هغې ته د خپل قهر په نظر وکتل چې د قهر په نظر یې وکتل دا ملغلره ویلې شوه او خوره شوه. دا یو ځای پرته وه او خوره شوه ویلې شوه چې د کم ځای نه دا خوره شوه او کم ځای پرته وه او د هغې نه یې خوروالی راغی. دغې ته سرة الدنیا وایي، د دنیا نوم. او دغه هغه ځای دی چې کم ځای موجوده بیت الله دی. گویا دا د ټولې ځمکې مرکز شو او د ټولې ځمکې هغه منځ شو، او کم ځای چې دا ملغلره پرته وه دا هغه ویلې شوه او اوبه ترې خورېدې، د دقه ځای نه خورې شوې. چې ویلې شوه اوبه ترې جوړې شوې، اوبه خورې شوې، د هغه اوبو د پاسه یو زګ راغی. د هغه زګ له خدای پاک ځمکه جوړه کړه. یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمای چې اوبو او د اوبو د پاسه د الله عرش، وکان عرشه علی الماء، دا الله عرش د اوبو د پاسه. نو یو علما دا کوي چې په اوبو د پاسه پروت نو، او د الله د عرش او د اوبو مابینځ کې بل څه فاصل څه شی نو. دا غیر یو لوخړه اوچته شوه چې دا ملغلره ویلې شوه، یو لوګي لوخړه ترې اوچته شوه، عبارت له لاړه اوچته. الله دا غې لوخړې نه اسمانونه جوړ کړل. ثم استوى الى السماء وهي دخان. ثم استوى الى السماء وهي دخان. دا غې نه یو لوګي اوچت شو، دا هغه لوګي نه خدای پاک د اسمانونه جوړ کړل.
نو چې دا کوم ځای ملغلره پرته وه او اوبه ترې خورې شوې او بیا زګ راغی په هغې د زګ هغه میز دقه د بیت الله ځای دی چې اسمانونه جوړ شو نو الله دې فرشتو ته یو حکم کړو چې تاسو حضرت آدم علیه السلام طرف ته سجده ولګوئ نو فرشتو بلکې مشوره ورسره کړې وه مخکې نه د سجدې نه ډېر مخکې چې زه یو آدم جوړوم په مخ د ځمکه نو فرشتو وویل چې نه الله بې مه جوړوه دی او د ده بچي به په ځمکه کې فسادونه کوي الله د مشورې په بنیاد بیا خو الله دوی ته وښوله چې نه دا آدم د جوړوم د خپل خلافت دپاره چې په مخ د ځمکه زما نظام قایم کی فرشتې پوه شوې چې زمونږ په دې مشوره کې غلطي کړې ده مونږ له دا مشوره ورکول نو پکار نو بیا فرشتو په خپل ګمان کې دا سوچ کو چې دا خو مونږ غلطي وکړه نو دوی د الله د عرش نه تاوېدل شروع کړل چې دې لپاره چې الله راضي شي الله ته خفه نه خو د هغې خپل سوچ ده چې الله ګویا کې مونږ مشوره داسې ورکړه چې هغه مناسب نه وه نو دوی فرشتې به تاوېدې د الله د عرش نه طواف کو نو الله د خپل عرش لاندې ولا یو کوټه جوړه کړه هغې ته بیت المعمور وایي چې تاسو زما د عرش طواف پرېږدئ او لاندې چې کوم بیت المعمور دی په هغې بیت المعمور کې عبادت کوئ او بیت المعمور کې د هغې نه ګیر چاپېره طوافونه کوئ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روزانه او یا زر فرشتې هلته عبادت کوي او چې کومې فرشتې یو ځل هم هلته عبادت وکړه تر قیامته پورې نمبر به یې رانشي دومره ډېرې خدای پاک چې کله ځمکه جوړه کړه فرشتې پکې مقرر کړې دا فرشتې به اسمان ته هم تلې ولاندې به هم راتلې نو په اسمان کې خو دې فرشتو په بیت المعمور کې عبادت کو نو الله ته درخواست وکړو وی خدای پاکه په دې ځمکه مونږ له یو عبادت خانه پکار ده مونږ ته یو ځای وښایه چې په هغې کې ستا عبادت کوو الله وی ډېره ښه ده نو د زمرودو په کاڼي کې یو د زمرودو کاڼی هغې کې یو بیت الله خدای پاک جوړ کړ او دې فرشتو له ورکوي دا یو ځای او زه راته یو ځای ښیم هلته یې ولګوئ یو د زمرودو کاڼی نه پکې ټانکه وه نه پکې پیوندو نه پکې میخو یو کاڼی یو شا ولا خدای پاک ورکا وی الله کم ځای کیدو نو موجوده چې کا کم ځای بیت الله دی دقه ځای ورته الله خو دغه ځای فټو بس پاکه ځای د پاسه کېښه فرشتو به دې کې عبادت هم کو او فرشتو به دې بیت الله طواف هم کو بیا چې کله په مخ د ځمکه پیریانو فساد شروع کړ پیریان خدای پیدا کړل او دغه پیریانو فساد شروع کړ نو الله هغه د زمرودو د کاڼي بیت الله اوچت کړ هغه بر اسمانونو ته وخېجه جنت ته یې یوړ میدان خالی پراته شو نو بیا چې کله حضرت آدم علیه السلام خدای پاک دنیا ته راولېږي دی په سریلنکا کې راکوز شوی سرندیپ یې ورته وي سریلنکا اوس هم یو غر دی او په هغې غر د پاسه د حضرت آدم علیه السلام د خپې نښه پرته ده تقریبا شپږ نیم فوټه دا نشان دی شپږ نیم فوټه ځکه قد د آدم علیه السلام اوږدو 10 ګزه اوږدو 3.5 ګزه پلنو د هندوان وایي ګوتم بدھ والا وی دا د ګوتم بدھ خپه ده امقل دی ګوتم بدھ خو دونه غټه خپه کېدی نه شي هغه وروسته تېر شوی دی د آدم علیه السلام خپه ده خلک ورځي او مسلمانان او د هندوان او دا ټول د هغې زیارت کوي او حوا بیبي چې ده دا په جده کې راکوزه شو ملاقات د عرفات په میدان کې وشو نو حضرت آدم علیه السلام د خدای پاک نه سوال وکړو وی خدای یو خو دلته زه یوازې په جنت کې خدای یوازې نو فرشتې وې د جنت خادمانو الله دلته خو زه یوازې یم دا به څه چل کېږي یو دا او دویم یې د خدای نه دا سوال وکړو چې خدایه دلته به زه څه کوم ستا عبادت ما ته د عبادت سلان او سچار او سزده وښایه چې پکې ستا عبادت وکړم الله ورته وی یوازې والې خو به دله په دې ختم کړم چې تاله به زه اوس بچي درکړم اولاد به درکړم ته او بیبي لنې نو هغه اولاد به دې په دې ځمکه آباد شي نو په دې به ستا هغه ټینشن د یوازې والي ختم شي او د کور دله ځای خیم هلته به ته لاړ شي او د یو کور به جوړ کړې هلته به عبادت کې او فرشتې د سره ملګري کوم
نو الله فرشتو ته حکم وکوي حضرت آدم علیہ السلام ته ځای وښایي. نو چې کم ځای کې مخکې بیت الله پروت و دا اوس چې کم ځای بیت الله دی د دې د نشاندهي ورته فرشتو کړه او فرشتو ورسره پوره مدد وکړه. د غټو غټو غرونو نه غټ غټ کاڼي فرشتو راوړل، دومره غټ غټ کاڼي راوړل چې 40 قسم هغه نشي اوچتولی یو یو کاڼي. نو ویښې ولو کنو ښه جوړ او فرشتو د ویښ نه ولا بنیادونه راوښی جوړ. په بنیادونو کې هغه غټ غټ کاڼي ولګول، د اوښانو عمره او د اتي عمره او د غوی او د سنډه عمره یو یو کاڼ ښه غټ غټ کاڼي ویښ کې په بنیاد کې چې دا 40 هم یو یو کس نشي اوچتولی. نو فرشتو ورسره مدد کو او آدم علیہ السلام هم لګیا دی د بره نه یې پې نورې تیږې کېښودې او یو بیت الله جوړ کړ. موجوده چې دا کم حتویم دی د بیت الله بار کم حصه ده دم پکې شامل او دروازې اوچته نه وه، دروازې د ځمکې سره پیوه سوه. 2 دروازې وې، یو د رکن یماني طرف ته چې خلک پې ورننوځي او یو چې موجوده را کومه دروازه ده حجر اسود طرف ته یو دغه ځای وي. 2 دروازې وې چې په یو دروازه خلک ورننوځي او په بله تېوځي. نو آدم علیہ السلام دا بیت الله جوړ کړ او د ځمکې نه 4 فوټه 100 انچه اوچت آدم علیہ السلام ځان سره د جنت نه یو 10 څیزونه راوړي. یو پکې دا حجر اسود دی، دی پکې ولګاو د الله په حکم. وی دا بس تاله دې خبرې نه ښایي چې دې نه به طواف شروع کې او په دې به ختمه او دا تک سپین کاڼ او سپین دې ته به حجر ابیض وي، سپین کاڼ. نبی علیہ السلام په خپله فرمایي په ترمذي شریف کې حدیث دی وی دا حجر مخکې سپینو اشد بیاضا من اللبن کان اشد بیاضا من اللبن وی دا پیو نزیاد سپینو پہلا سشے دے دا غیر نزیاد سپینو سودته خطایا بنی آدم وی دا بنی آدم گناہونو تور کرے دے دا بنی آدم دا گناہونو دانتا دا سی راکاگی لکا مقناطیسی دانتا دا گندل استن یا اسپن راکاگی دے تور کا او مخ کے تک سپینو دے پا کے رزمکی نسالور فوٹا یا 100 انچ دا پاساو لگاو کہ دینا بتا تواب شروع کیو پا دی بر تواب ختمے گی. نو حضرت آدم علیہ السلام دا آغا بچو دا دی بیت اللہ نبا طواف کو پاگے کی بے عبادت کو زمانی تیرے دو سر دا بیت اللہ ناڑی تھا دا یو ٹیلہ و پاگا ٹیلہ دا پاس دا بیت اللہ یو غنڈے و پاگے نو چې وبه براغی آغر تنعیم دا علاقینا چې سیلاب را روان شي نو پدې براته دا یو وادی وا یو داسې اوچ خوانو یو طرف تم غر او بل خام غر نو نشیبه علاقه پدې به سیلاب راغی نو بیت الله به روان کړ. آدم علیہ السلام جوړ کړو بارانونو سیلابونو یوړو داغه نه پس حضرت شیس علیہ السلام جوړ کړل. د شیس علیہ السلام هغه بیا روان شو د نوح علیہ السلام په طوفان کې ختم شو داغنا پس بیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جوڑ کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سنگ جوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو پا عراق کیوں بابل خار کے نمرود سر مقابلہ را لوگا اور کیوں غرزاؤ نو بس دیدہ اور نوت نو حجرت وکدہ اللہ پا حکم یو ورسل حضرت پل بی بی و حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ او یو ورسل اخپل روارد حضرت لوت علیہ السلام دا دریاب نوت الدریاب فرات چی وتوئی دا دینا پوری غانا لارل دغه ځای کې یو عبرانی جبم پیدا شو مخکې دا عبرانی جبه نه وه دا چې ابراهیم علیه السلام د دریای فرات نه پورې وت عبور وکنو عبرانی جبه پیدا شو. نو شام ته تلل د الله په حکم الله ورته شام ته ځه. نو په لاره په مصر کې یو ظالم بادشاه د مصر د هر بادشاه لقب به فرعون ام یو فرعونو لکه څنګه د موسی علیه السلام زمانه کې یو فرعون الیز بدعملو پلاره دا پولیس والا او کارنده کې نولی او چې کوم خپل خزینه مال راوله ابراهیم علیہ السلام سره بیبي ساره د ترلور امدا او دی پیمان امرونه دا خشتخ کولې مو اطلاع ولا ورکړو یو سړی دی او هغه سره وړي خشتخ کولې خزانه می خلا خزته راوله. ابراهیم علیہ السلام غریب پریشان او دنه تاسو کدا دې صدا ودا می خور ده نه ولی وی چې دا می خور یو خبره زمون بعض علماء لیکلي د خوا ټیک نه ده هغه دا لیکلي ده چې کبه وی خور مې ده نو بیا به ته نه بوتلا او کوي چې خزمه ده نو بیا به ته بوتلا دا خبره غلطه ده هغه خو وی خور ده بیا ته بوتلا
اصل وجه دا درونو چې کدا به وته وي چې دا می خزه ده نو بیا به ولا خاون وجه خزه خاون له خزه په غلط استعمال ډیر سخت غوسه راځي او کدا به وي چې دا می خور ده نو ضرور وي چې ځکه په ناجایزه طریقې بوتله خدای وسره راضي کوي کې په وتړل اوس کله خاون په خزه خو څوک نکاح نشي تړلی نو کوي مې دا مې خزه ده نو بیا به خاون ولا وجه او کوي به چې دا مې خور ده خزه مې نه ده نو بیا به خاون ولا نه وجه نو ابراهیم علیه السلام بی ساره ته وای وی ګورې ما دروغجن نه کې ما ورته ویلي چې دا زما خور ده او خبره مې دروغ هم نه ده په مخ د ځمکه نن یو زه مسلمان یم او یو ته مسلمان او مسلمان سره مسلمان خزه ورو خوري نبی علیہ السلام راضی کنا قرآن شریف کے انما المؤمنون اخوة چې مسلمانان خپل منځ کې سره رونه دي نو نن بی زما واستانه بل مسلمان نشته ته خوره د اسلام او د دین او زه درورم نو دروغجن کوي مکه تانه تاسو کتم داسې وته وای نو کارندو دا غیرم تاسو کدا دې سره ورور مې دي نو دی خدا مرګ بچو او په ظلم او په جبر اتدا بی بوت لاغه بادشاہ ظالم دلته ابراهیم علیہ السلام خدای ته ودره په مسلمان چې کلم تکلیف راشي دله پکاره چې الله ته رجوع کی حدیث پاک کې راځي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه چې کله به پریشانی پر نظر به مانده ته مخلوق در باندې ظلم کوي او زیاتی کوي نو خدای خوشته کنه الله تمخ کو خدای ته ودرېږي یا خدای زه خو سن شم کوله زه خو ډیر کمزور یم ته مدد وکي نو حضرت ابراهیم علیہ السلام غریب باندې خو بلا تکلیفونه تیر شو خدای جیل کې واچولې شم هغه نه راوته نمرود په اور کې واچولم تانا باندې ګل گلزار کا او خدای وطن می پرې خوستا په حکم شام ته روانم دا په بل مصیبت اولیدم زما بیبي د خزنه او یو ظالم بادشاہ را نه بوتله الله زما مدد وکړي خدای پاکه مدد کوي څنګه مدد کوي دا ټول منظر خدای ابراهیم علیہ السلام ته پسترګو خای بی بی ساره چې بوتله بادشاہ ورپسې دروازه بند نکړه او چې د ګناه اراده وکړه نو فالج واپس مکه پریوت مکمل پلاسونو په فالج اٹیک او شولاندې پریوت اخو پېښو چې دا خو دې خزه خیره وکړه وی بس ما معاف کا زتا خوشې کوم نو یې خماف نو بیا ټیک شو بیا لا صبر نشو نو بیا لاس ورولو لاس نو ورول چې بیا پز مکه پریوت بیا معافي غوښته بیا معاف کا پیغمبر او د پیغمبر خزه خو رحم دی دریم ځل چې بیا لاس ورچاو هغه نه سخت فالج او پر مخه پریوت وی ما معاف کاوسه وی خماف میکړي چې معاف وکړي بس تاته سم نه ته څوک وی دغه بوډا سړی خزه دا د سلام دی دا د ابراهیم نوم دی دا کوم دی نه رااله مونږ د عراق بابل خان نه رااله ولی راغه زین رااله نو ټول قصه وته وکړه بادشاہ خو بادشاہ پیژني چې نمرود بادشاہ شرک کوي کفر کوي او زما خاوند چې الله یو د شریک نه لري هغه سره مقابله شو زما خاوند یې ورکه واچو الله په ور ګل گلزار کو بیا ته جلاوت نکلو بار راوته نو دا فرعون بادشاہ د ابراهیم علیه السلام چې شجره وسره والا نو نسبی دا لری خپلوانم په خاطر او پدیم پوه شو چې دا د خدای جلیل القدر پیغمبر دی دا ما څه ظلم وکړ او څه ګناه مې وکړه او دا خدای د دومره لوی کرامت خاوند ده چې زه ګوتې نشم وروړی نو خاوند به څومره د بزرګۍ او د قدر خاوند دی نو څه چل یې وکړ یو لور یې وڅوک وینځه یادی خو راجح قول دا دی چې د دې بادشاه لور وه هاجره نوم یې هغه یې ورکړه سارې له وی زه دا لور مې دله درکړه اوس به دې مې معاف کا او خاوند ته دې مو وایه چې ما معاف کړي او دا به ستا خدمت کوي ابراهیم علیہ السلام ولار دی دا منظر و تطول خکاری خدای پاکی و تخید آغا معجزه دا چی سنگ راغی رالا نو وطیوی مبارک دشا خدای پاک اکافر بادشاہ زلیل کو زت خدای بچ کلم محفوظ کلم او دا دا یو خشتا خدمتگار رالا را کردی دا کل خدمتگارا دا ستاش و تا تمیو بخل حضرت ابراهیم علیہ السلام وطوی وی خز فکر مکوا ما ارس چی شمدیدو لیدل دا ولی وته خدای پاک خول کدی خدی وته ویلم چې مالې ګوتې نه دی راوړې نو بیا باندې ابراهیم علیه السلام لکه اخره زمانه پورې شک راته وسوسه خو بنات لکنه اسنه خضرات دروغونه
اسنا نور ته ګناه به نه کړي خلاص خو به وروړي کنه نو دا وته خدای منظر وخو چې د خدای له چا ګوتې میونه او چا ټچم نکړه معمولی لاسم نه چا ورونه رسي چې هغه شک او وهم مرانش لاړل سیب شام ته چې شام ته لاړل دغه بیبي هاجره د ابراهیم علیه السلام بیبي شو خدای عجیبه نظام دی هغه کارونه کوي چې د انسان په عقل کې نه تیریږي ابراهیم علیه السلام بچینو د بیبي سارې نه نو د دې بیبي هاجرې نه ولا خدای یو بچی ورکړ هغه له نوم کې خود اسماعیل معشوق د ښځې خاوند مینه و یو بل سره بیبي سارې سره مینه وه د دواړو ښځو یو بل سره جګړې شروع شوې دې ته نوبت ورسېد چې یو ځای ژوند نه تېرو نو بیبي سارې قسم وخوړ وی یا به ما د دې نه لرکې یا دا زمانه لرکې یو ځای ژوند نه تېرېږي نو پیغمبر د خدای سره مشوره کوي نو ابراهیم علیه السلام د الله سره مشوره وکړه چې خدای اوس څه وکړم دې خوا ګورم دا هاجره د دې ماشوم بچی دی دا هم نشم پرېښودی اخوا چې ګورم نو بیبي سارې غټه قرباني کړې ده خپل وطن څوک پرېږدي چې څنګه زه د وطن نه راووتم نو دې م راوتل زرګونه میله مزل یې را سره وکړه پیاده مور پلار مام پرېښودل دیم پرېښودل قوم قبیله مام پرېښوده دیم پرېښوده او په مخ د ځمکه دې په ایمان رو لومبۍ مسلمانه ده نو خدایه دا خو هم نشم خفه کولی الله وی دا نظام زما دی دا بیبي ساره دا مشره بیبي دلته پرېږده او دا کشره بیبي ځان سره راواله او ځان سره دا بچی م راواله او زه د جبریل علیه السلام په واسطه راته لاره ښیم دا په مخه که جبریل ته مخکې دي دا ورپسې دي او راوستل موجوده چې کوم ځای بیت الله دی دې ځای کې بیت الله روان شوی یو اونه وه شاړه اونه د هغې اونې لاندې دا بیبي م کېنوله او د اونې لاندې ورسره هغه بچی م کېنه او لږ غوندې یو تیلی کې ورسره څه ستوان متوان او کجورې څه سامان او هغې ورته کېښودل او یو بتکي کې لږې شانتې اوبه وې هغې ورته کېښودې او ابراهیم علیه السلام ترې روان شو بیبي ورته داسې ورپاسېده سړیه موږ د چا ته پرېښود ګوره پیغمبرانو ازمایښونو ته ګوره اصل دی په پیغمبرانو دوی تکلیفونه راغلي اوس هم راځي په نیکانو خلکو حضور پاک فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل وی زیات تکلیف په پیغمبرانو راځي بیا چې څوک پیغمبر ته ډیر نږدې دی بیا چې هغه ته نږدې بیا چې هغه ته نږدې د دنیا تکالیف په دې لپاره راولي چې ګناهونه ته ورجای او یا که ګناه نه نو مرتبه ورله اوچته کی ابراهیم علیه السلام په سپینګیري بوډا پیغمبر خدای دومره ازمایښونه راولي د دې نه غټ ازمایښ قسم دی که بل پیغله ښځه سره د ماشوم بچي چې بل بچي هم نشته نیازبین دی یک تنها دا په میدان پرېږده او ته تې ځه تی روان شو او ډېر صابر او ابراهیم علیه السلام قرآن شریف کې الله فرمایي ان ابراهیم لأواه حلیم هر وخت به خدای ته جړل آه به کول الله او ډېر صابر او ډېر هوښیار انسان چې دې ته روان شو بیبي ورپاسېده ای سړیه موږ د چا ته پرېښود دې غږ نشي کولی که څه خبرې کوي خو جړا ول دې روان دي بیبي بیا آواز ورکړي سړیه تا ته ویم موږ دې په دې دش بیابان کې چا ته پرېښود وادin ذی غیر ذی زرع قرآن وایي داسې وادي چې په هغې کې نه فصل شته او نه پکې بل څه شی شته موږ د چا ته پرېښودو بیا غږ نه کوي دا واپسې بیا روانه را تا ته ویم که نه موږ د چا ته پرېښودو دی غریب غږ نه کوي باب المروانه چې باروزې دغه د یو چړۍ غوندې د هغې پورې ورپسې دا بیبي لاړه اخره کې د ښځې د لمن نه شاته نه کلکونې وه ای سړیه تا ته ویم زما خبره نه اورې موږ د چا ته پرېښودو نو هغه نه کوي خو بیبي والا آواز ورکړه الله امرک بهذا دا راته خدای ویلي دي هغه ته پته چې زما خاوند خو رب د سترګې د الله مخالفت نه کوي الله درته ویلي دي نو ابراهیم علیه السلام دا سر داسې وړه نور یې غږ ونه کړه بس ښځې فورا لمن پرېښوده وی اذن الله لا یضیعنا دی موږ به خدای نه ضایع کوي چې خدای ویلي موږ به نه ضایع کوي نو دا غریب را روانه شو خپل بچي لا او ابراهیم علیه السلام لا نو چې پناه شو نو یو غر ته ودخوخت الله ورته ویلي چې دا یو کور دی دا به څو په دې بچي دی بعدوم چې بچی دی غټ شي نو دقه دا یو کور دی نو یو غر ته وخته او هغې کور ته کور خو نشته اوس دې وخت کې روان شوی دی لاس یې پورته کړل
او د خدای په دربار کې ډېره زاری وکړه، خدای ته وجړل. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. یا خدایا ما خدا خپل بچی په داسې لق دق شق میدان کې پرېښودل چې اسم نشته، نه ساک شته، نه شوتل شته، نور بشه او نه غنم چې دی غروشو کوي، او پښنه خو ګزاره وکړي که نه، ونو پاڼې هم نشته چې روشو کوي، ځان هېڅ نشته، اوبه هم نشته. خدایه دا چې تږي شي د اوبه خلاصې شي دا به څه کوي؟ دا چې وږي شي او دا ستوان او دا خورا خلاص شي ربه دا به څه کوي؟ خو د پیغمبر بس په خدای ایمانی الله حکم وکړه، خبره خلاص سره د خدای حکم کې دویم څه نشته. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. یا خدای داسې وادي کې چې اس فصل اس پکې گیا اس اوبه نشته، نو داسې زونه کم دی نه راشي. عند بیتک المحرم، و خدای ستا کور سره مې پرېښی د عزت کو، لکه یو سړی چاته ویل که ستا کور سره مې بچی پرېښود، نو دا د هغه کور والا ډیوټي ده چې هغه حفاظت کوي. عند بیتک المحرم، ستا د عزتمن کور خوا کې مې پرېښودل، نو ته به د خپل کور خیال نه ساتې، د ګاونډي خیال به نه ساتې، دا ګاونډیان شي. دا د خدای داسې کور نه دی چې پکې اوسېږي، نسبت الله ته د احترام او د عظمت دی، خو بیا نسبت خو دی که نه. خدای ستا ګاونډیان، ظاهري اسبابو ته ګور، ستا ګاونډیان شو او تا ته مې پرېښودل ستا دا کور. زه خو ته لاړم، ته پوه شه الله او زما دا طریقه او دا ښځه او دا بچې پوه شه، پالنه وسپاره. ربنا لیقیموا الصلاة، ستا کور دی ګورې دلته به دوی مونځ هم کوي، پرې مې ښودل چې دا کور په باد شي ځار څه چې کوي. فجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. یا خدای دا یوازې دي څوک ولا راوله، زه خو ته لاړم ستا په حکم، څوک ولا راوله، خلق مخلوق ولا راوله چې دی وسره لږ مانوسي او د دې جنو سره تیر شي، یوازې به دوی څه کوي. وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. خدای دې له میوې ورکه، میوې څونه ښکلې دوی ورته، د غنمو جوارو سوال ولا نکا، میوه ولا ورکا، او لعلهم یشکرون. ما د خپل بال بچ معلوم دی، دی بستا نافرمانیم نه کوي، دی بستا شکر ادا کوي. دی ته لا خدای حکم او څومره به د ابراهیم علیه السلام په زړه درد تیر شوی، څومره تکلیف په تیر شوی، او ښځه یوازې پاتې شو، بجلی نشته، هوا پکې نشته، اوبه نشته، ډوډۍ نشته، ماشي او د دنیا سیدونه به دا غریبه به یوازې څه کوي، هېڅوک هم نشته. په لږ فطري طور د انسان پړی یاره خو راځي که نه، شرمخ را نشي، زمرې را نشي، مار لړم را نشي، پیریان نور سروانې څوک ونه کي، بس د خدای حکم غاړه بسته. رونو الله والا بندوبست کوي. حضرت اسماعیل علیہ السلام معشوم دی، خوراک خلاص شو، اوبم خلاص شو، د مور په سینه کې پی مچ شو، چې مور خوراک خوري پی پیدا کېږي، چې اوبه خوراک نه د مور پی کمزوي وي، سینه کې پی مچ شو. اسماعیل علیہ السلام جاړي، چې جاړي مور نه چتلی وي شي، هغه په غځې سملا او مور یې لاړه نیغه مخامخ یو نږدې غونډۍ د صفا وته وي، ګورم که څوک مې چاته ولیدل، هلته څه نشته، مروه ته یې منډه کړې، دې لاره کې به یې منډه واله، مروه ته ورسېدله، هلته څوک نشته، اووه چکرې مروه پورې ووالې، چې هلته ورسېده مروه ته، نو یو اواز یې واورېد، چې اواز یې غیبي واورېد، نو دا ورپسې غریبه مخ تاوی را تاوی، ای د خدای بنده څوک یې مدد مې کولی شي؟ اواز جواب نه، بیا ولا آواز ورکی، اے دا خدای بنده معشوم بچی ممری لته ټکای وګی دی، څوک ما مدد کولی شي چې دا ما مدد وکي؟ یوازې یک تنها د خدای د پاره مدد به وکا، آواز یې ونه دی. خوا د بچی جړه بند شوه، ما یقین راغی چې بچی نه مې ځن کدن سالا را روانه شوه. نو چې راله نو وی کتل حضرت یو سړی ورسره ناست دی د بچی سره، دا جبریل علیه السلام، او د اسماعیل علیه السلام خپې په ځمکه وواله، نو هلته خدای اوبه پیدا کړ. دا چې راله سړی خو بیا تلی و،
نو لګي لګي وبوي خورېدې نو دې زر پکې ډنډو کې جوړ کړ شګې اعتبار وسته زم 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 عبرانه کې بندش او به زر راواغشته او ابتدی نمخ کې جبريل علیہ السلام لګي وبر اغشته وي او د اسماعیل علیہ السلام خلک کې چولې هغه جلا قلاره شه دې زر راغی نه مشکی زم ډککړه او برورو زیاتې دي حضور پاک فرمایي ز اسماعیل په مور د خدای رحم وکي کدی ته بندې نه واچولې نو دې په دنیا سیراب کړي وزم دا هغه د خپو او بش دا معشوم لویږي خدای پاک عجیب نظام کوي زمارو دیو بو کې داسې طاقت پیدا کړ چې د تندې د ختمولو کارم کوي ما جو علماء شپک میاشتې او کلونه صرف په دې وبو گزاره کړی دا جون دې په تیر کړی هغه نور واقعات برته بیا د خپل ځای ویم خو بهر کې ابدا اسماعیل خدای لوی ک علیه الله حکم کوي هغه خو جبل ابي قبيس ته په دغه جبل ابي قبيس کې کانه پروت ته چې کله دا سیلاب روانو نو ما کانه ته وړي هغه جبريل علیہ السلام راوړو ولې ورکو په ګټ کې ولګاو حجر اسود تیار شو دو دروازې ولا جوړ کړې او مقصه یو دروازه رکن یمانی سره او دویمه دروازه هغه ته مخامخ حجر اسود طرف ته ملتزم چې وته وي او زمکه سره دروازې پیوس او حتیم پکې دن شاملو دوی وکړه وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم خدای دې موږ د عبادت قبول کړي د عبادت طریقه دا چې کله عبادت کې د خدای نه سوال کوي چې مانه قبول کړي ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم خدای موږ ما د بچي تا هر وخت تابعدار جوړ کا استا تابعداري او زمون په اولاد کې یو تابعدار نه پیدا ک او خدای الذي بیت الله د عبادت چل مراته خوایا او الله که غلطی کیږي معافی مراته کا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آیاتک خدای چې کم بچی مال راکې مسلمان ډله ناغه کې او پیغمبر پیدا ک چې ستا قران شریف ستا آیاتونه پیلول او حکمت وتخی ويزكيهم او د پاکي د ګنانا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم حضور پاک وای وې د خپل نکی ابراهیم دعایم دا دعا زما په شکل کې خدای قبول کړ بیت الله جوړ شو چې جوړ شوم به طواف ته بیا دا ول آدم علیہ السلام لوم به کړو دلته کې لوم به طواف ته حضرت ابراهیم علیہ السلام شروع دا بلا بادش دا غینه پس بیا دا بیت الله روان شوی دی بیا یو قوم د عمالقه غوی جوړ کړی دی بیا روان شوی دی بیا یو بل قوم د جرهم هغه جوړ کړی دی دا غینه پس بیا روان شوی دی نو قصی یو بل قبیله دا غی جوړ کړی هغه نه پس بیا روان شوی دی نو بیا قریش جوړ کړی قریش چې کوم وخت جوړاو دغه وخت کې د نبی علیہ السلام مبارک عمر 15 کال ناروان پروتو روان او غټ شقونه پکې شوی دیوالونه شلیدل او یو اجدها او پکې ولوي خامار دومره غټ خامار او چې داغه سر د کټي عمره او د سخي عمره سر به کله روچت کا په دیوال به کې خو د خله به आवाज وکړه نو خلک به تیرېدل څوک نږدې نه ورتل چې د حضور پاک عمر تقریبا 15 شکانو ته ورسید نو رب العالمین یو د دریاب نه یو غټ مار غراغی او چې څنګه راغی د ایمان دغه سر رېستو او خله په دیواله خو دیوا ټول خلک وته قتل امارغه ورغو ټکړي او امارې په خله کې ونیو او چته کوي تختو ټول خلک ولې امار خو مارغه یوړو د خلکو له امار hebat ختم شو یا قریش وی چې دا کور جوړو چا ګوته نه وروړي وینه دا خو بسنګروانه او د خدای کور چروانه سخفت راته پیغ نشي چا ویروانه مونږه جوړولو لروانه چا وینه ګوته نه وروړو ولید ابن مغیره اغراغه اغلم به سسکور راواغشتا وی مونږ خدای د کور وانه خو د بیزته په خیال خو نه وانه مونږه جوړو
نو بس هغه په مخه په شروع کړه یو څو کودال یو واله ګنتره چې هغه واله بس خلکم شروع کړه نو بیت الله مکمل روان ک دیوالونه او چې کوم د ابراهیم علیه السلام د آدم علیه السلام بنیادونه هغه ته ورسول خو خپل منځ کې دا فیصله وکړه وی په دې به مونږ حلال مال لګو حرام باندې لګو دې سره حلال مال را جمع کا کمو نو د حتیم دا لګي سه اعتبار پرې خو حتیم وته وی دا بار دی خلق ورننوزی پکی 2 رکعات منظم کوي تام د بیت الله صدا یو ځل بی عائشہ صدیقہ حضور پاک ته وی دا الله رسوله ما بیت الله ته وردن نکا نو دا مټهونی و حتیم ته را وستا وی دلته 2 رکعات منځو کړه بیت الله ذکر ویم خلک دا بار پاتې دي کدان بیت الله کې دنه وی دي غریبانو بس کو مالدار او بادشاہان خدان ورننوزی هغه ته خو گیټ کولو کې دروازه کولو کې او مونږ غوندي غریبانان خدان نه پریری نو بس حتیم د بیت الله سبار پاتې راغی کې 2 رکعات منځ کوله بیت الله چې دیوالونه اوچت کړل جده کې یو بحری کشته ما ته شوی و داغه تختې هم ولا راوړې او داغه چې کم سیخونو هم ولا راوړل او سی خرڅ کړي په پیسو باندې یو مفت شیو هغه پیسې په ولګو نو چې د ځمکې نه بیا د حجر اسود اندازې پورې اوچت شو او حجر اسود یې خاوده نو جګړه جوړه شو چا وی حجر اسود بز एकदम چا وی د ټولو قومونو مشرانو جګړه جوړه او دې ته نوبت ورسېد چې یو بل پسې توري راوغشته او ار یو د قوم مشر پیاله کې وینه نه پکې لاس کې خاود دا به دا وی سخت قسم وی بس لاس می وینه کې ګنده کړی دی بیا چا مشر فیصله وکړي ګور جنگ په نه کو او فیصله پدې کو چې سار څوک وختي جمعه ترال اغلب اختیار ورکو دا ٹھیک شوا څوکیداران کینول لومبه خدای پاک حضور پاک مبارک نا جاء الامین جاء الصادق هغه ډیر عزت به کو دا وخت کې حضور پاک ډیر خيارو ټول سرداران راغون کړل او هغه ته صادر غوړم صادر په غوړم او په خپل لاس مبارک حجر اسود راواغش په صادر کې خان او سردارانو ته صادر اوچت کې دا ټولو پکې ساو شو ټولو صادر اوچت کا او په خپل مبارک لاس حجر اسود راواغش ته غځه کې خان نبی علیہ السلام په خپلم په دې کې خدمت کړې نو بیت الله جوړ شو نو دوی پکې یو څو نقصان وکړل یو خو ته حتیم بار پرېخو دیم دروازه ولا یو بند کړ یو ولا جوړ کړ او دیم دروازه د زمکې نو چت کړه دې د پاره چت کړه چې ارسلې نه ورننو چې زمون خوخه یې څوک ورننه نه کوي چې څوک نه خوخ نه وردي چې څوک ته بغیر پاولو نشي ورخته دا غلطي وکړه د قریشو زمانہ چې د حضور پاک 13 شوا عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه په مکه کې یو زمانہ کې بعد بادشاہ اعلانو نو هغه ته یو حدیث بی عائشہ ویلو ترور چې نبی علیہ السلام فرمایلی چې دی وخت کې مې مجبوری ده او کدا مجبوری مې نه وي نو ما به بیت الله روان کړو نو حتیم به مې پکې داخل کړو څنګه د مخ کې نه او دروازې به مې ولد وکړې وي او دروازې به مزبه کې سره پیواس کړې وي نو عبد الله ابن زبیر په هغه ارمان بیت الله شریف روان کو او د حضور پاک د ارمان مطابق څنګه ابراهیم علیه السلام او آدم علیه السلام او نور خلق جوړ کړو اقصی ټیکا حتیم پکې را دنک دروازې مولد وکړو دروازې زمکه سره ولګول بیا حجاج ابن یوسف راغی او د عبد الله ابن زبیر د لاس هغه شهید کو او داغه د لاس بیت الله روان ک او چې د پیغمبر علیه السلام د قریشو زمانه کې څنګه اقصی جوړ ک بیا د حجاج ابن یوسف دنستو زمانه د هارون الرشید رااله هغه امام مالک صاحب سره مشوره وکړه وی کستا خو خیدا بیت الله روانو هغه سی به جوړ کم چې څنګه د حضور پاک ارمان امام مالک صاحب ته پارام کې نه غوته ولا موړه د بیت الله اندلوب نه خرمه جوړوي یو بادشاہ برازي یو شان به جوړي او بل برازي بل شان به جوړي نو دا به یو د لوب شی ته جوړ شي او یو شو پیس او دویم دا چې د خلکو دلنه د بیت الله عظمت ختم شي بس پرېږي نو مکه سے پاتې دي سلطان مراد سبکتگین او بادشاہ ترکی هغه صرف دومره وکړل چې دا غتیګو په میانس کې سپینه مساله وردن نکړه اوسم هغه تیګو په میانس کې سپینه مساله ده دا سه مساله په ښکاری د تیګو په میانس کې دا رونه نه د خختو ا مساله په ښکاری دا د سلطان سبکتگین سلطان مراد سبکتگین د لاستا سعودي حکومت پکې دن کار کړی دی دن تیګ تراشلې دي او پاره خشته خپل ټیلونه لګولې دي
او بارې پکې ګوتې نه دی والي صرف د حجر اسود ځای بدل کړی دی هغې له د سپینو زرو یو حلقه یو د سپینو خول جوړ کړی دی یو جام او په هغې کې دننه حجر اسود ساتلی دی او پشتې ولا مضبوطي کړي دي پشتې دا سعودي حکومت دا چل او دروازه ولا دروازه د سعودي حکومت لګولې ده شاه سعود لګولې و دا هغه نه پس شاه عبدالعزیز لګوله او دا هغه نه پس شاه فهد غالبا لګولې ده نو په دروازه د پاسه سره زر لګولې دي او ناوه مبارک هم د سرو زرو ده او غلاف یې د ریخم وي او په هغې مختلف ایتونه لیکلي شوي وي او هر کال ولا دا غلاف بدلی نوی غلاف پې لګوي د ریخم وړومبې غلاف په حضرت عباس رضی الله عنه مورې ښودی دی رک شوی مورې منښته کړې وه وی که دا زما زوی پیدا شو نو زه په بیت الله د ریخمو غلاف لګوم مخکې هم غلاف به خو د ریخمو بنو نو چې دی پیدا شو د ریخمو غلاف یې ولا جوړ کړ پې د پاسه یې واچو نو ډېر خشته مزېدار د ریخمو غلاف او ډېر قیمتي څه زما په خیال د کروڑونو ریالونو غلاف ته ده او د سرو زرو په تارې په ایتونه لیکلي ځای په ځای چې کم د مکې متعلق ایتونه دي او کم د بیت الله متعلق دي او کم د حج متعلق دي نو دا ایتونه لیکلي دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دې په لیکلي دي او یا حی یا قیوم په لیکلي دي ډېر خشته مزېدار او د سرو زرو ناوه د سرو زرو دروازه او دوه چترې دننه یو چت دی او بیا پکې دننه پوړی دي نو بل چت هم پکې پوړی ختلی دي ابراهیم علیہ السلام چې کله جوړ که بیت الله الله ورته وی ځو دې جبل ابي قبیس ته وخیجه او دې خلکو ته چغه ووه وی ښه الله زما اواز چاته به رسېږي وی رسول په ما دي نو هغه ودرې جبل ابي قبیس باندې اواز وکړ یا ایها الناس ان الله اتخذ بیتا ای خلکو خدای یو کور زما په لاس جوړ کړ فحجو تاسو ټولو ته د اعلان دی چې د دې بیت الله حج لراشه نو الله دا اواز د ټولو انسانانو روحونو ته ورسول نو بعضې روحونو لبیک ورته وویل چا ونه وی چا دوه ځله ووي چا درې ځله چا څلور چا شل چا پنځه چې د چا روح لبیک نه دی ویلی به نه ځي او چې د چا څو ځله ویلی دی هغه مر به بیت الله نه ځي اوس په دې به ځان نه خلاصوي چې د نظم زما روح لبیک نه دی ویلی نه ته په خپلو اسبابو پړې دغه د خدای د نظام سره تعلق لري هغې تا ته پته نشته ته به خپل اسباب استعمالوي دا د بیت الله مختصر تاریخ وسرو کمالات او برکتونه د بیت الله څومره دي د قیامت پر ورځ یو حدیث کې راځي بخاری شریف کې شته چې د قیامت ته نږدې به یو حبشي بادشاه راشي بد شکله او په بیت الله به حمله وکړي بیت الله به ټوټې ټوټې کړي تیږه تیږه به کړي او بیت الله کې دننه یو خزانه پرته ده دې کې اوس هم خزانه شته سره زر او سپین زر پکې پراته دي دا د حضور پاک زمانه کې مخکې حضرت اخدا چې به خلکو نظرانې راوړې دي کې به منجور لور کې هغه خزانه کې کېښودې عمر صاحب وی دا خزانه را سپړم او بیت المال ته وقف کوم چا ورته وی دا کار نشي کولی وی ولې نشم کولی زه امیر المؤمنین یم بادشاه وی ستا نه مخکې حضور پاک نه دی کړی او حضرت ابوبکر نه دی کړی تی څنګه کې بس حق دک ادرید وی هم المرآن یقتدا بهما وی دا هغه دوه کسان دي چې د هغې تابعداري پکار خزانه پرې خوده اوس هم خزانه پرته ده دغه حبشي بادشاه چې بیت الله ټوټې ټوټې کړي نو هغه خزانه به ته تختوي او بس بالکل قیامت ته نږدې بالکل قیامت ته نږدې د دې بیت الله چې کوم دننه روح دی هغه به ته وځي هغه روح به ته وځي صرف دیوال به پاتې شي به لاړ شي د نبي علیه السلام د روضې مبارکې دروازې سره به ودرېږي چې کوم د بیت الله روح دی د روضې مبارکې دروازې سره به ودرېږي او په نبي علیه السلام به سلام واچوي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله نبی علیہ السلام به جواب ورکړي وعلیک السلام یا بیت اے بیت الله پتا دې سلامي نو حضور پاک به تپوس وکړي وی تا نه دا تپوس کوم چې تا سره زما امت سما میله وکړه او تا ورسره سما میله وکړه زما امت تا سره سما میله وکړه او تا ورسره سما میله وکړه بیت الله به ورته ووایي چې زما معامله خدا ده چې کوم انسان په اخلاص په نیت مال راغلی دی او زما عمره یا حج یې کړی دی ګوره لفظ د اخلاص پکې دی ریاکارۍ له نه هلته چې دی ریاکارۍ له به نه دی صرف دې له به دی چې په ما یو فریضه ده دا ادا کړم او الله زما نه راضي شي نو چې د اخلاص په نیت زما حج او عمره کړې ده نو ما دا ذمهداري اخیستې ده چې د قیامت په ورځ به د هغې د خدای په دربار کې سفارش کوم او د الله رسوله بیت الله ورته وایي چې کوم سړی مال عمرې له او حج له نه دی راغلی د هغه د سفارش ذمهواري ته واله
نبی علیہ السلام ویزه د هغې د سفاري ذمواري به زه واخلم. دا بالکل قیامت ته نږدې به داسې کېږي. برکتونه خدای څومره ورکړي دي. اوهو هغه برکات چې ته د بیت الله مبارک به راته بله جمعه کې وویم، خو صرف دومره به وویمه چې حجر اسود غوندې لوی مبارک د حجر اسود په شان کاڼې پکې دي، نو برکاتو باندې وخت لګي د بیت الله شریف. او د حج متعلق هم یو څو ضروري خبرې دي، دا به انشاءالله که وختو نو آینده جمعه کې درته بیان کړم. او قرآن شریف کې الله فرمایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه، لومبی کور چې خدای جوړ کړی هغه مکه مکرمه کې مبارکا وهدى للعالمین، د برکت ځای دی. مبارک برکت څه؟ که څوک ورته مونځ کوي مخامخ قبلیږي، او که څوک بیت الله نه بل خوا مونځ کې نه قبلیږي، او چې هلته ورته مونځ کې نو شپېته رحمتونه در باندې نازلېږي، او چې هسې ورته ګورې نو 100 رحمتونه نازلېږي، او چې طواف ته کې 80 نازلېږي، چې مونځ ورته کې 40 نازلېږي، او چې هسې ورته ګورې نو 100 رحمتونه نازلېږي. دا برکت او د مسلمان د هدایت ځای دی، د وحدت. ومن دخله کان آمنا، دا خدای د امن ځای پیدا کړی، څوک ور داخل شي که د پلار دشمن هم چاله مخې له ورشي په بیت الله کې غږ به ورته نه کړي. نور سره برکتونو بیانې دي انشاءالله آینده جمعه کې به بیان کړم. کور کې د دې څه مسله ده، الله دې مسله په خیر حل کړي. زما استاد وی جیل کې دی، الله دې را خلاص کړي. یو ملګری بیمار دی، الله دې شفا ورکړي. د دې کور کې بیماری ده، دا ټولو مریضانو لپاره دعاګانې دي، الله تعالی دې ټولو مریضانو له شفا ورکړي. یو ملګری سعودي ته مزدورۍ راتللی دی، دعا یې غوښتله خدای دې ولا پکې برکت واچي. او نو بس په حرامو چې کوم شی مې ډوډۍ پخېږي هغې نه ځان ساته، نو دې کې به نور څه ویم. روح د بیت الله څنګه هغه الله ته پته ده. د بیت الله روح لکه زمونږ روح مونږ ته نه ښکاري، چې سړی مړ شي روح ته ودې تشه ډانچه پاتې شي، هغه روح مونږ ته نه ښکاري، لطیف شی الله ته ښکاري. دغه رنګې د دې کائناتو ټول هم یو روح شته، د دې اولم یو روح دی چې روح ته ودا اوچه شي، د کبم یو روح دی چې ته ودې اوچ شي، د اوبوم یو روح دی چې داتې لاړ شي او بس خاشي. د بیت الله یو خپل روح دی. دعا وکړه الله تعالی خیر او برکت جوړ کړي. خدای مونږ ټول د بیت الله حج او عمرې لبوځي، الله مونږ ټول د بیت الله حج او عمرې لبوځي، خدای مونږ ټول د بیت الله حج او عمرې لبوت لکه خدای چې کوم دوستان حاجیان تللی دي او حج لا عمرې لا، نو خدای ته په خیر باندې واپس راوستل کې د قبول شوی حجونو عمرو طوافونو دعاګانو سره راولي، چې اراده کړی دا روان دي خدای غیم په خیر او رسول کې اول ته د قبول شوی حجونو عمرو طوافونو توفیق ولا ورکه، او کله چا اراده نشتا نو خدای نصیب او قسمت یې پکې پیدا کې. یا الله مریضانو له شفا ورکه، خدای که څوک تنگ دستری د فراخ روزي نصیب کې. یو دوست زمون په پیښور کې ټلیفون کړي، مور پلار بیماران دي، الله دې ولا شفا ورکه. خدای که چا کاروبار خرابې ته پکې ولا برکت واچي، خدای کله چا نوکرانی ته ولا نوکرای ورکه. ما وکړه څوک مرګري دوستان روان دي، خدای پاک ټول په خیر باندې ورسول کې. رب ذوالجلال ته زمونږ ناراضي شي، خدای د بغضانو د بغضونو نه مو ساته، د حاسدینو د حسد نه مو ساته، او خدای د شریانو د شرونو نه مو ساته، او الله د ظالمانو د ظلمونو نه مو ساته. چې څوک په مخلوق ظلم کوي خدای ته وته هدایت نصیب کې، ظلم نه بند کې، او کنه بنديږي ته هلاک او تباہ کې، او مسلمان د ظلم نه ساته. رب ذوالجلال زمونږ په حال رحم وکي، او تم د آفات او بلیات او د دنیا او د آخرت د فتنو په امن او امان کې وساته. خدایا که څوک په کورونو کې څه پریشانی لري، پریشانی ولا په خوشاله بدل کړي. باید دوستان مریضان دي ته ولا شفا ورکړي. خدای کله چې اولاد نارینه اولاد ولا ورکړي. خدای که څوک په دشمنو کې دي، خدای د دشمنی ولا په روغ باندې بدل کړي. الله زموږ د دعاو جهان خیرونو برکتونو نصیب کړي، او د دعاو جهان د شرونو نه مو ساتي. اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد